بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو هغه تصویر چې فوټوشاپ کې نه راخیستل کیږي او فوټوشاپ ته نه راځي نو هغه څنګه موږ فوټوشاپ ته راولو. لکه داسې یو اپشن ورکوي، موږ یو تصویر راوړو، دلته لیکي کولډ ناٹ اوپن، یعنی دا تصویر موږ څنګه فوټوشاپ ته راولو او ایډیټ پې وکړو. نو خوږو ملګرو تاسو به راشئ او دلته به تاسو هماغه تصویر ووهئ او بیا به دلته تاسو ایډیټ اپشن ووهئ. کله چې مو ایډیټ اپشن ووهلو دا په پینټ پروګرام کې خلاصیږي او دلته به تاسو نور هیڅ کار نه لرئ. دلته به راشئ فایل ته او فایل کې به تاسو سیف از باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ډیسکټاپ ورته انتخاب کړئ چې هر ځای تاسو غواړئ او نوم کې فقط یو څه اضافه کړئ، یعنی نوم باید لږ چینج وسی او دا به تاسو سیف کړئ. صحیح ده. کله چې مو سیف کړو دا به تاسو بیرته بیک شئ او هغه تصویر چې کوم دلته سیف کیږي دا د 2 ځلې سیف شو، هماغه تصویر به تاسو راوړئ فوټوشاپ ته، دلته به هغه تصویر تاسو سره راشي. نو تاسو اوس کولی شئ چې په دې تصویر باندې تاسو ایډیټ وکړئ. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.